بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو ملګرو، که تاسو خرڅ څومره کوي لاک یا کوډ خپلې ګیلرۍ باندې ولګوئ، نو بیا هم کولی شئ ستاسو ګیلري یو څوک وګوري. یعنې مقصد د پروګرام دا دپاره دی که چیرې تاسو غواړئ ستاسو د کورنۍ یا د ماشومانو یا د بل چا ګیلري وګورئ او هغې ورته لاک یا کوډ لګولی وي، تاسو نشئ کولی چې دغه ګیلرۍ ته داخل شئ، نو په دې طریقه سره ور داخل شئ. د ویډیو څخه ورته استفاده مه کوئ. په کروم باندې کلیک وکړئ. کله مو چې په کروم باندې کلیک وکړئ، دلته پاس سرچ بار کې به تاسو ځای درته لیکم، سکرین نږدې کوم، فایل ډبل ډاټ. نو دا کوم لینک چې درته لیکم دې څخه په غلطه استفاده نه کوئ. نو په دې طریقه تاسو کولی شئ هر ډول مضبوط کوډ چې تاسو یا ستاسو ملګري یا ستاسو کورنۍ خپل ګیلري ته لګولی وي، تاسو کولی شئ چې وګورئ بغیر له انټرنیټ څخه، بغیر له کوم اپلیکیشن څخه. تاسو وکتل فایل ډبل ډاټ 3 SD کارت سلش، دا مو چې کله ووهلو نو تاسو ته ټول هغه فولډرونه راخلاصېږي چې تاسو که غواړئ چې هر یو فولډر خلاص کړئ، نو هغه فولډر خلاصولی شئ. د مثال په ډول وګورئ، ما په دې باندې کلیک وکړ، نو زه اوس درته دلته یو فولډر خلاصوم. CDM ته ورځم، دلته نږدې کوم درته تاسو وګورئ. نو دلته تاسو کتلی شئ چې د فیسبوک، کیمرې، ایډیټ شوي عکسونه، سکرین ریکارډونه، هر څه په اسانه طریقې سره وکتای شئ، سره د تاریخ چې په دې تاریخ باندې اخیستل شوي دي یا ډبل نوټ شوي دي. نو په دې طریقې سره تاسو په ډېر اسانه او ساده طریقې سره کولی شئ چې د خپل کورنۍ غړو یا د ملګرو د ګیلري عکسونه وګورئ چې هغوی ورته مضبوط کوډ لګولی یا لاک یې ورکړی وي. نو په دې طریقه سره تاسو په اسانۍ سره کولی شئ د دې ویډیوګانې هر څه وګورئ. نو ګرانو ملګرو، که چیرې مو زموږ چینل نه وي در سره سبسکرایب کړی، زموږ چینل هم در سره سبسکرایب کړئ او د نورو مختلفو ښایسته ویډیوګانو لپاره زموږ په چینل کې پاتې شئ، تر څو نورې ښایسته ویډیوګانې ترلاسه کړئ. نور مو په خدای سپارم. الله مو مل شه.